چونکې زمونږ خپل د تنظیم د ملګرو زمونږ د صدر زمونږ د چیرمین سرپرست صاحب خو زمونږ علي اکبر ملکنډ صاحب دی، تاسو ته پته ده خو د ملک نه بهر دی، او زمونږ چیرمین او زمونږ صدر صاحب نن څه د هغوی څه مسله راغلې ده، نو په هسپتال کې لږ دی، نو په هغه وجه باندې هغوی حاضر نه شو، نو هغوی هم وي چې یاره زموږ د طرفه به د دوی شکریه هم ادا کوي او په خیرالۍ به ورته هم ووایئ. نو باقاعده د مشاعرې آغاز کوو. نو د ټولو نه مخکې به زه خپل یو مات ګوډ کلام تاسو ته وړاندې کړم، د هغې نه مخکې یو شعر دویمه چې وایي: لږ دې وګوره د خپلې آینې ته، لږ دې وګوره د خپلې آینې ته، ګوته مه نیسه جانانه زمانې ته. مهرباني. او په دې لاره نه خبره یم راغلی، په دې لاره نه خبره یم راغلی، ما کتلې نه دي یاره ستا کوڅې ته. او که د مخ په ځای کردار پکې ښکاره شو، که د مخ په ځای کردار پکې ښکاره شو، خو به نه ګوري په ژوند څوک آینې ته. سحر نه شو بدل او نه ماښامه دل بدل، سحر نه شو بدل او نه ماښامه دل بدل، څه ژوند کړو ارمانونو په هر ګامه دل بدل. او ذره ذره راغونډه شي د خاورې په تدبیر کې، ذره ذره راغونډه شي د خاورې په تدبیر کې، تقدیر په یو آن کې کړي مقامه دل بدل. ذره ذره راغونډه شي د خاورې په تدبیر کې، تقدیر په یو آن کې کړي مقامه دل بدل. او په کاڼو کاڼو زړونو کې لارې چرته کېږي، په کاڼو کاڼو زړونو کې لارې چرته کېږي، که ډېر وایم بوتانو ته رامرامه دل بدل. مهرباني. په کاڼو کاڼو زړونو کې لارې چرته کېږي، که ډېر وایم بوتانو ته رامرامه دل بدل. زمزمې دې راوړي د شرابو په پیاله کې، زمزمې دې راوړي د شرابو په پیاله کې، ساقي وایي ستا عادت له مې کړو جامه دل بدل. زمزمې دې راوړي د شرابو په پیاله کې، ساقي وایي ستا عادت له مې کړو جامه دل بدل. او مهرباني دي. او ډولۍ د ښایستونې د زړه کور ته راوړي، ډولۍ د ښایستونې د زړه کور ته راوړي، د حسن جنازې کړلو پامه دل بدل. ډولۍ د ښایستونې د زړه کور ته راوړي، د حسن جنازې کړلو پامه دل بدل. او سحر چې زه راپاسم نو په یو دوه کې حیران شم، سحر چې زه راپاسم نو په یو دوه کې حیران شم، سحر کې راته وکړي څوک سلامه دل بدل.